أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا. د قرآن کریم اختتام او تفسیر تر دې پورې رسیدلی او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. انسان په دې باندې ډېر زیات خوشاله شي. د الله د قرآن د هغې د کتاب د ترجمې او د تفسیر دپاره توفیق چاته ورکړي، د اول سر نه هغې ته ناست دي تر اخره پورې. او دا عظیم کتاب دی، په دې عظیم میاشت کې الله جل جلاله نازل کړی دی. او د دې وجې نه د قرآن کریم مناسبت د رمضان سره ډېر زیات دی. نبی علیه الصلاة والسلام بخپله رمضان المبارک کې جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته راته او هغه به سره قرآن اړو رمضان. بیا چې کله آخري کال د نبی علیه الصلاة والسلام هغه کال چې په هغې باندې هغه وفات کېده، جبریل علیه الصلاة والسلام ورسره 2 ځلې قرآن واړو. د غرض مې دا ده چې دا قرآن ډېر لوی مناسبت لري د دې میاشت سره. د الله کتاب دی. بختور هغه انسان دی چې قرآن ته وخت ورکوي، الله ولا دا وخت ورکوي. دا د نیکبختۍ غټه علامه. هر یو دین کار ته تا توفیق درکړي. سبحان الله وی، الحمدلله وی، اونس توفیق درکړي. قرآن بیا په ټولو کې افضل ذکر دی، افضل ذکر. د دې نه بل غوره ذکر نشته دی. د غرض مې دا و چې دې پورې تفسیر الحمدلله را رسېدلی دی. سورة همزة دام یو عظیم سورت دی. قرآن ټول عظیم دی، هر یو آیات عظیم دی، هر یو لفظ کی معنی دی. ټول قرآن د انسان د اصلاح دپاره راغلی، د هغې فایدې دپاره. چون کې انسان یو کمزور مخلوق دی، شهوات لري، شیطان لري، نفس لري، قسمه قسمه مرضونه فاغي کی. بد اخلاقی به انسان کشته دی، دا غینه دروغ ویل کیږي، دا غینه غیبت کیږي، دا غینه قسمه قسمه ګناه کیږي. دا قرآن دی چې د انسان دا مرضونه راسپړي او دا وته ښیي. الله جل جلاله د چا نه حیا نه کوي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. الله د حیا د هیڅ چا نه کوي. د دې وجنه پاک پاک اغا مرزونه او اغا کارونه انسانانو کې بدوي اغا ذکر کوي او ښه کارونه تیراړي. سورۃ همزه د دې مناسبت د مخکې سورۃ سره، مخکې سورۃ کې سورۃ عصر کې سلور صفاتونه د نیکانو ذکر شوي او ښه صفاتونه. انسان ایمان راوړه، عمل صالح کوا او په حق باندې وصیت کوا او صبر کوا په مصیبتونو باندې. سلور صفاتونه د کمال. دغه یو عظیم سورۃ دی. په دې سورۃ کې به سلور ناکاره صفاتونه ذکر کوي چې د دې نه ځان وساته. سلور په ځان کې عملي کوه، سلور د ځان نه وباسه. که چېرته ستا خوښه چې ته ایمان والا جوړ شي، د الله والا جوړ شي، الله د نه راضي شي، د الله بنده ځان ته وي، نو قرآن باندې به ځان تلي. ورا قرآن به ځان نه تلي، ته به ځان قرآن ته برابر یې.
کوم ځای دی کوګو هغه بسیده کوي د لزام بسیده کوي دا بیان وچ نه ز دی وجنه او دا وجه ما کې دانا رسولو صفات بدی صورت کې ذکر کوي چې انسان کله کله پتا کې دا څلور ناکاره صفاتونه راځي دي نه ځان وساتي کوی نه ساتي زه خو ډېر عظیم او قهر والا ذات يم نو عذاب زماشتا ما ته اس مشکل نشتا هم دغه رنګي مخکې صورت کې ویلو